سلامونه نیکې له احترامات عبدالله فریدا یم د سبا رنګ د پاڼې نه د سره مخاطب یم. نن به موږ هسې مختصر د پښتو د ادب متعلق چې کوم د موږ د علم مطابق ویډیو پرې جوړوو، نو امید کوم چې د ټولو ملګریو به خوښه شي. نن د پښتو د ژبې د ادب په اړه لږې خبرې کوو. په دا کې کم شاعران تېر شوي دي، کم مین شاعران دي، دغو متعلق به لږې زږې خبرې. پښتو د مخکیني تاریخ نه تر اوسه تاریخ پورې ډېر ښه شاعران تېر شوي دي و موجوده هم ډېر ښه شاعران د پښتو ادب شته دی. حقیقت دا دی چې د پښتو څلور عظیم شاعران دي. لکه څنګه یوه کوټه د څلور دیوالونو نه بغیر نشي ودرېدی، همداسې د پښتو کوم ادب دی هغه د دغو څلورو شاعرانو نه بغیر نیمګړی دی، نیمه خوا دی. دغه څلور شاعران دا پښتو ادب په دغو څلورو شاعرانو باندې مضبوط شوی. کم شاعر دی عبدالرحمن بابا دی، دویم چې کم شاعر دی خوشحال خان خټک بابا دی، دریم چې کم شاعر دی امیر حمزه شینواري بابا چې کم دی، او څلورم چې کم دی عبدالغني بابا دی چې عرف لیونی هم ورته ویلی کېږي. په دغو څلورو شاعرانو کې په یوه ټیم باندې مختلف خصوصیات موجوده وو. د دغو هر یو کور، هر یو عمل دا د تاریخ یو زینت جوړ شوی، د کتاب یو زینت جوړ شوی، د دا د تعارف محتاج نه دي. نن تاریخه پورې د دغو تاریخ ژوندی دی، خلک یې لولي، خلک یې کسي. رحمان بابا او خوشحال خان خټک بابا د 300 کاله مخکې تېر شوي خلک دي، او غني خان بابا او امیر حمزه شینواري بابا دا د 20 صدۍ خلک دي. دا انسان دوست خلک وو. کم خلک چې د دغو سره میلو شوي دي هغه خلک په دا باندې فخر کوي چې موږ د دومره د سترو شخصیتونو سره میلو شوي یو. انشاءالله په دغو څلورو وړو باندې به موږ ځان له بېله ویډیو جوړوو. په دغه کې تاسې هم د موږ سره مرسته مدد کولی شو. د وټساپ په شمېرې باندې هم تاسې موږ لرتلی شو. تاسې په ذهن کې کومه څه تاریخ وي هغه موږ لرلګلی شو. د کمنټ په لاره هم تاسې د موږ سره مدد کولی شو. ډېره مننه.